د بلخ ولایت د پوهنې ریاست لخوا د کتاب لوستنې د هغې سیالۍ چې د استقلال او باختر لیسو ترمنځ شاوخوا 2 میاشتې مخکې ترسره شوې وه، 6 تنه مخکښ ګډونوال یې په ډالیو وستایل شول. ویل کېږي چې په دې سیالۍ کې 400 تنه زده کوونکو ګډون کړی و. این مسابقه تحت عنوان تحت 2 عنوان، یکی از علوم دینی، یک عنوان هم از علوم عصری برگزار شده بود که در عنوانش ولادت حضرت پیامبر تا بعثت بود از بخش علوم دینی و دیگر مبادی علم فیزیک و ریاضی از بخش علوم ساینسی بود. حدود 400 تن شاگردان از لیسه عالی باختر و لیسه عالی استقلال در این مسابقه اشتراک کرده بودند که از جمله از آنها ما به تعداد 6 تن مستحق جایزه شناختیم. د بلخ د پوهنې ریاست مرستیال د دې غوره څیرو د معرفي پر مهال ټینګار وکړ چې د ښوونځیو زده کوونکي دې د مطالعې کلتور ته ډېره پاملرنه وکړي او زیاته کړه د هېواد د پرمختګ لپاره اړینه ده چې نوی نسل باید په پراخه کچه مطالعه وکړي. کوم څوک چې خپل هدف ته ځان رسول غواړي چې کامیابه سم نو مطالعه به کوي. څوک چې مطالعه لري مطالعه کوي هغه انسان کامیاب دی، هغه غښتلی انسان دی. چې مطالعه نه کوي هغه ناکام او بېاستعداده انسان دی. همداراز د دغې سیالۍ ګډونوال د بلخ د پوهنې ریاست لخوا د ورته سیالیو د جوړېدو ستاینه کوي او ټینګار کوي چې د ځوانانو د هڅونې په موخه دې دا ډول لا زیات پروګرامونه په لاره واچول شي. مطالعات میتونه در زندگی انسان رول مهمی داره که میتونه انسان باعث ترقی و پیشرفت شود. انسان مثل یک شخصیت موفق در جامعه تقدیم میکنه. د ټولو ځوانانو څخه مې هیله ده چې مطالعې ته مخ راواړوي او خپل وطن ته نور هم پرمختګ ورکړي. او د دې مسابقاتو د رئیس صاحب د معارف څخه ډیره مننه کوو چې دغه مسابقات یې موږ ته په لاره واچول او نور هم غواړو چې دغسې مسابقات په مکتبونو په د لیسو په منځ کې برګزار شي. د یادونې وړ ده چې دغه ازموینه 2 میاشتې مخکې د دیني او عصري علومو په برخه کې د باختر او استقلال لیسو ترمنځ ترسره شوې وه چې په پای کې له دواړو ښوونځیو څخه 6 تنه د مخکښو څیرو په توګه د ډالیو او ستاینلیکونو وړ وګڼل شول.